جلاله ترچره علالکا زمنګ کړهستا سکلی ته درځینا یستا فرمایشو ما پورا کو تور جامې په ګرمۍ چا اغوستې دينا ته چې سترګې توروي ما به ملنګ کې زنداره ته ووایه که نه د دې ساده ګل د لاسه خو زه تباه و برباد شوم مزدوران هغه د ناست دي چې اوبې نیس کړې مده هغوی خو بیا ټک کار هم نه کوي همدې به راځي که لا یاره جي بلا ټیم یې تېر کو او که نه لیلا د پیښوري بنګړي د ماچا لیلا د پیښوري بنګړي د ماچا او یو قربان الا هو لکه د زانګو داسې کېږي او ټپې مې پنځه خو د خان تحصیل د لاسه اور کې ناست وم دا بیا خان تحصیل پیدا شو خیر نن که درته ما وکتل تا را وکتل ګورم به دې بیا چې دي سبا را وکتل ګورم به دې بیا چې دي سبا را وکتل ډېر خوږ اواز راله الله را کړی دی خو بس کاش چې ستا په پټي کې کوداله وامه ساده ګوله هم ګولې داسې اواز لري که نه لکه په ټیم کې چې کاڼې واچوې که نه او دا ګډره هېڅ اواز دې هم لري ښه دا راته چا وایي چې ستا اواز ښکلی دی راماته خپل ځان لري پړه کې را بنده شه چارګوله ته مو برباد کړو ته د سره پنجه واچو نو هغه نه خو بچی توی شي نو بس داسې ناست دي یاره جي دماغو مې کار ونه کړو دا راته ووایه که نه تا سره ما څه بد کړي دي ته خو ما ځان سره په کار کړې ته ما له لانجې ولې ګورې ستا د لاسه خو مزدوران هغه دی ناست دي هسې بې سوه اته سوه روپۍ به ما نه مقام ولي ولې نو ما پکې سوچ وکړو که نه ما چې اوس د اوبو کولر ډک په ډک وړم که نه او وزن دی نو دا چاینک خرج ګورې دې کې چیني دي اوبه دي پکې او پی دي او نو زما په پیو کې اوبه نو ما نه هر څه په یو ځل باندې را واخیستلو داسې کار دی که نه ساده ګوله ما له دماغ خرابومه دې پیکه شبه مزدوران د چا زره یوسه زما کار دی زه راځم واپس شبه بېغمه شه ده زه شبه انجینه دماغ خرابې زه شبه مړه دا ستا ما پسې دا څه نه راغوستې را انجام بېغمې چم مخې شه خنجي ستا کارونه دي شبه پکلاقه راځه پکلاقه نن تا ته ګورې ښه مې راووي ښه مې راته ووي چې دا انډې مه خوره چې اوس ته کلیاس ته به وځم که نه او د مرۍ نه ستا د انډې دا پوستکي راوباسي نو زما پیسو ته ولې تیلې ورته کوې انډې زما خوښې دي نو چې ستا خوښې دي په شلخ ولګي نو خرڅوی نور څه پیاله که نه بیا خرڅومه ښه راځه شابه دا وخت دی شابه السلام علیکم ماما دی خورېلې السلام علیکم وعلیکم سلام ماما جي ښې هله دا څوک دی دا مې زویري مال د خورېلې ښه په خیر دی ډنټونک څنګه ښې طبیعت دې ښه دی بیخي ولې دا خو ما په لومړي ځل ولیدو خدای ظالمه ده خدای دې په دې خوله ګلاس کې ده ډاکټر دی بوزم ښه ډاکټر دی بوزي نو په دې کې څه ټیکې داسې کار دی کلیاس دی بوزم د مرۍ کې د انډې پوستکي نښتې دي د انډې پوستکي نو انډه څوک د پوستکي سره خوري انډې زما ډېرې زیاتې خوښې دي سهار مانده غرمه مانده ماښام مانده اوس راتلم داسې ونه شي ټول انډې مړه خپل لاس کې ده که نه ما خبرو ته پرېږده راما جي اوس ډاکټر در باندې وایه یا ډاکټر له وایم د خیره که نه او واپس یې که به انشاءالله بیا وختي راځم که خیر تیارې غریب سره پته وي هلته په پټي کې مزدوران کار کوي نیک راته قاره شو خو پرېږدې چې اوس کې مزل هم کړی زما له پلار اشنا یې زه خیر دی ځه بچي دلته یوسه مونږ بچی بیا وسکو بیره نه په ایمان کې اوس کې اوس به تی بیا به رانه چې ګورې خپئ وایي به تا زما د ملګري خیر نه ساتي یا الله خیر ته دعا کې ستا خبره ټیک ده دا ستاسو نصیب دی ښه هر سړی به خپل نصیب کې تا دې سړک باندې ګډې ټولې کړو بس ته چې نه چلې په منډه راوړم هګۍ شته په تڼاکو وریتکه واله ځه اځه ګورې خفه کېږم خو پیل پکې لږ کمه چولې دي نه پوهېږو نه مې راویږي کنې نو مشهور ګرځې یم ساده ګوره بچي داسې کار دی چې خو د خیره اوس کړه که نه دا بوزم د هلک ډاکټر له خو سبا ګورې خامخا راشه پلار ته هم دې ووې او ته مو چې روټۍ له ګورې خامخا راشه زویه ګورې ښه ماما چې ته به مونږ غنې دومره پیرزو کې او دعوت رانه راکې د چا د قسته نو مونږ به تا له ولې نه درځو که پلار مې درته او که نه درته زه به خامخا درځمه که څنګه ډنټونک راپنجه شه منم دی په خبره پوهېږي ځئ ماماجي ورځئ الله خوشحاله ساته بس د دې هلک خیر ساته ډېر تېرو بېر دی نه باندې خدای خیر دی مخکې شه شه
دا چې ډاکټر له بوځي په دې کې څه ټیکې خو زه خیر دی کسانه د چې په انتظاري نه د تا نه یو تپوس کوم وایه دا جګوله دا راته ووایه چې ته مې پلار یې او که زه دې پلار نه الحمدلله ته مې پلار یې او چې زه دې پلار یم نو په قهر اخته شي مالک ما ته کېږه مړه دا جګوله لږ ستړی شوم غواړه ته دې ځان ته کښېنه ځه یو خبر ته بره کوم وایه زما یو یار دی په برکلي کې ها. هغوی له ما ورکړی د روټۍ دعوت و صحیح ده نن به راځي ورې چې داسې استقبال وکړو داسې استقبال چې ګورې پاتې ورته رانه شو غم مه کوه دا جګوله داسې پروګرام به ولو کوم که نه چې ستا هغه مېلمه به ټول عمر یاد ساتي پاسې چې هم تیاره کړې ډوډۍ هم تیاره کړې شابه چې زه اواز در کوم چې په یو دګر راځي بیخي بېغم اوسه پاسه پاسه به شعر شبه پاسه منګه پورې یو خو تا نه تنګ شوم دا بس پرېږده که روغ دی سړیا اوس ته الله پاک هغه مېلمه راولي ناوخته یې کړي ماما de mama de mama mama de mama mama جی ماتا ولی قاریگ څه ماما جي کې السلام علیکم مردکیا څنګه خي تا خو به خیر ځان سم بدل کړی د ټیک ټاک لوګو دې ځان ساده کړی دا چیرته دې مخه کړی دا مړه دغه پرېږده د خدای نېکبخته زه د انګلیس فلمونو کې روان یم او هملته ماته خیرو کار مې راوسوي خو ته څه کې وی نو فلمونه او سینماګانې خو اوس ختمې شوي دي زه به کې اوس خیرو اخیستې ما هغه نور خیروګانې ختم کړي دي که نه ښه چې د خیرو پړتا ته پاتې شو که نه مردکیا نو څوک دې په خبرنامه کې هم نه ګوري دا راته ووایه چې دغه ماماجي چې راته معلوم دی هغه ماما چې ورته وایي هغه په ماما باندې چې مشهور دی ها هغه سره څه کار دی هغه زما د پلار ملګری دی او موږ له دعوت راکړی دی وایي ډوډۍ ته راشه ښه وي ډوډۍ دې راشه داسې کار وکړه که نه داسې به ته اوسې داسې به ورته اوسې دغلته مخامخ کور دی ښه او نو ته ښي او شکر دی الحمدلله لږ نه داسې ښکاري ته یې ګنې قارغرې په سر ناسته وزرې خورې کړي خو د خیر دی خبره ګډې وډې مه وایه ته خو سادیان اوس تا ته څه ووایو د خدای نېکبخته ماما دې السلام علیکم ماما څنګه ښې طبیعت ښه دا راته ووایه چې پلار دی د هغه بلډ پریشر ښکته شوی و ما ته ویل طبیعت مې خټه دی ویستل هرچا د خدای ظالمه چې بلډ پریشر یې ښکته و ډاکټر ته به یې بوتلو خو زه خیر کې بله ده منم دي ماشاءالله ستا خو ډېره ښایسته اوږده ده ستاسو په دوا سره دا راته ووایه چې چای بس کې او کنه ډوډۍ به خوري نه چې دا چې به دې مخکې وځو بیا به چې ډوډۍ خورو ترخې چای راوړېږه دا جګوله در وړمه وایي ترخې چای راوړېږه ما خو چې د دعوت اورېدلي ما خو بېګان ډوډۍ نه ده خوړلې ځان مې ناره کړی دی او په ناره خېټه را میده اوس ترخه چیز کي ماماجي بما دا چې دې کټ کا زما د چې سره چې خاص ته لګي ښه ډوډۍ به خورې که بس ډوډۍ ټیک دی ډوډۍ به وخورو ګپ ته ملګرو او بس سیده وچه روټۍ راوړه وایي وچه روټۍ راوړئ موږ د ناره نه ځان مړ کړو ګل مې وخوږېږي تا وایي وچه روټۍ راوړه په دې ناره خېټه څنګه وچه روټۍ وایي دا دعوت په داسې ماماجي ما دا ډوډۍ به هم ترې باسو اړه ته مې نه کېږي دا اړه نه بند کېږي د خدای ظالمه خوړلې به یې وه که نه نه یې خورم ښه داسې کار دی که نه چې پروت به دې لرو ځه پروت پروت خو مې دومره خوښ دي لکه په الوا کې چې د بادامو چغزۍ راشي ټیک ده منم دي بلکل هغه ټوپک راولېږه ته چې ماماجي ته دا نوم یو پیره ویله دا تا څنګه اواز وکړو هغه ټوپک راولېږه ټوپک راولېږه په مانګه د ډوډۍ ته ایسار شمه دا جګوله مېلمه ښه شو بیا بچې مېلمه خفه شو مېلمه خو ستا د یار دوی والله کو بغیر چې ډوډۍ نه لري راځه نسوک زوروی کنا نسوک تنگوی کنا نسوک زوروی کنا نسوک تنگوی کنا ډیر صدا سړی د هر څوک زړه کې ورته غل دی دغه ساده ګل دی دغه ساده ګل دغه ساده ګل دی مالکه یا الله نسوک زوروی نسوک تنگوی کنا ډیر صدا سړی د هر څوک زړه کې مېم ساده ګله روټۍ وخوره راوینې شي چیغې به نه وخې ویم ماما چې په سوچو خوړل کې راته به کې که نه
استادي ډوډۍ ته ځئ سر ته به ما وینه اوس روانې په اوس مخکې دا چې حیا مې ځي نو څوک ما په میمو باندې چرګان او ګډان خوري او په ما د ټول عمر پالیک او پیشترې وخوړ ویم شکر وباسه پته دام زیاتي او خپل شکر باندې سړی تلور کړی تو کې خلق ډېر بے اندازې خلق تلور کړی تو کې خلق ډېر بے اندازې خلق ګورا ورته بیا یې څه جوړ کړی نوې چل دی دغه ساده ګل دی دغه ساده چار ګوله چې ګنې بیا هم پاخه شو او ترې ګاڼې ته وګوره نو که سبا په دې باران وشي نو کړی به ټول دوبو ډک پروت وي حاجي ته بې فکره شه دا زما کار دی دا زما ذمہواري ده زه دلته یم که نه د دې ویښته څوک نشي ازارولی وایه دا څه چل دی دې ماما مانګ ته په خپله باندې دعوت کړی و وایي ته پلار باندې ډوډۍ نه راشي چې ډوډۍ نه ونه راجله بس ما ته وایي چای به څښي که ډوډۍ به خوري ما دا چای به دې مخکې وڅښو نو بیا نو په لاره خېټه باندې اواز وکړو وایي ترخې چای راوړه بس ما د چای نه انکار وکړو نو بیا نو چې د چای نه مې انکار وکړو نو بیا وایي د ډوډۍ ټیم دی ډوډۍ به وخورو نو ما ورته یې زه راوړه ډوډۍ هلې وایي وچه ډوډۍ راوړه نو بیا ښځه روټۍ نن دی نو ما ورته یې زما مرۍ زخمي وچه ډوډۍ ما نه ده ښه او نو ټیک شو نو بیا نو بیا ما ته وایي ښځه د بازار نه بله تیار څه پریټ وریټ راوړم نو بس یې ته زوی ته واده کړو وایي ټوپک راولېږي بس چپ شو زه اوس ته دنه تپوس کوم ته ما ته ده ووایه تا خدای را سره خلاص کړه دا مونږ ته پښتورې مړه ته څه پنجابی چې تا دې راوغوښتې په درناوي او بیا یې دلته اولې پې ترخه چیس کړه منن په مېلمه باندې څوک ترخه چیس کړي نو چې ده رانه انکار وکړو نو بیا یې پې وچه روټۍ خوړه نو وچه روټۍ را چېرې الخه تېرېږي نو چې بیا یې ته انکار وکړو نو بیا یې ورته وایي چې ټوپک راوالې یاره یو له خو مې وایي که نه چې د یې ویښتونه دې ونیسم او په دې ځمکه دې راګاټم چې دا خبرې نه لرې کوم د باندې ازل غواړي که نه چې دې سر ته روچک او دې ځمکه لرې داسې راولم او ټغې ته نه وباسم خو کوچرې دا سپینه ګیره دې نه وي یا خدای د سر اخلاق زما خبرې ته غوږ کېږده که نه ښځه شب وایه چې ما ورته چای یاده کړې ما پخ کړې دودپتي وه خو ترخه مې د لور نوم د هغې نه مې صرف اواز ورکړو نو بیا ټیک شو د وی چای نه څکمه نو ما ورته زه روټۍ به وخوري نو بیا زما د دې زوی اوس نوم دې اوشو ما ورته یې روټۍ راوړه اوچه د وی روټۍ هم نه خورم او نو ښځه دا ټیک شوه نو دا ټوپک ته وبس ولې راګرځته خای خدای دې بیا هم د سره خلاص کړه دا ټوپک زما زوی دی او د ده نوم دی ورته مې راشه چې پلوټ دې بازار ته ځي راځي نو ما ته وویل هغه دې خدای را سره خلاص کړي دا د انډیا باډر و چې تا دې ټولو بچو له د وسلو نومونه کېښودل نور نومونه نو د خدای ظالمه په پاکستان کې نومونه قاچي وي خو چې کوم نوم به مې ښودو نو له لسو کسانو مې ودامې ږده نو وسلې نوم مې وله کېښودو ښځه بس ټیک شوه ځه ته چې په ټول کلي کې به ماماجي مشهور وي که نه نو دا راته ووایه چې ستا خپل نوم څه دی زما خپل نوم ګرنیټو